السلام علیکم. د حیات خان ورلد درنو قدرمنو لیدونکو، ویملی په لندن کې یو ډېر مشهور ځای دی. ډېر لوی لوی کنسرټونه پکې کېږي، ارینا ده پکې، آبادۍ دي پکې، فوډز دي پکې، مالز دي پکې. نو ویملی ته راغلی یم، دا درته اوس ښیم هم. نو دا یو ولسنامه در سره نن موده پس شریکوم. خدای دې وکړي چې خوښه وشي. د دې ویملی دا خوا او شا درته ښیم. دا د ویملی پارک هغه تاریخي قصې قطارې دي چې دا کله شروع شوی دی. دلته څه شوي دي، دا پوره دیوال یې دلته کې ډک کړی دی. دا هغه ځای نه شروع دی. مایکل جیکسن او ډېر غټ غټ نیلسن منډیلا دلته کې په 1990 کې راغلی دی. په 2000 کې دا کنسرټ شوی دی. مایکل جیکسن پکې راغلی دی. په 2009 کې څه شوي دي، 2014 کې. نو او دې ایون د دې پورې چې په 2020 کې دلته څه شی را روان دي. دا پوره یو دیوال یې ډک کړی دی د دې ویملی پارک د تاریخ نه. دا یې لاندې ټرین سټیشن ته خلک را روان دي. دا پکې ډېره ښه کافي وه، بلیک شیپ کافي. مونږ پکې کافي وڅښله. اظهار صاحب د دې ویملی پارک دا خو ډېر لوی ځای دی که نه؟ دلته غټ غټ کنسرټونه هم شوي دي. ستا خوښ شو دا ځای؟ ډېر خوښ شو، مزېدار دی. ځای ډېر مزېدار دی. او غوښتل هم چې وایي ګورو که نه؟ وایي ګورو. او نو دا تاریخي غونې کې ځای دی. نو د حیات خان ورلډ نه د تاسو ته دا ډالۍ دغه جنډې منډې دا هر ځای مونږ پې نه پوهېږو، خو بهرحال زمونږ مقصد دا دی چې تاسو ته یو تاریخي ځای در وښایو. نو ویملی پارک، ویملی دلته ډېر لوی هال دی، زرګونه خلک ورته راځي، هلته کنسرټونه کېږي. نو په هغې کې هم وخت په وخت لوی لوی کنسرټونه شوي دي، که هغه د هندوستان د موسیقۍ دي، که د پاکستان د موسیقۍ دي. د پښتو به پکې نه وي شوي غټ کنسرټ چې داسې ټول پښتانه ورته په شریکه راشي. خو بهرحال د دې ایشیا د دې اردو د ژبې، د پنجابۍ د ژبې دا پکې شوي دي. کیدای شي فارسي پکې هم شوي، ځکه هغه خلک هم اکټیو دي، خپل هنر ژوندی ساتي. نو دا طرفونه درته ښیمه، ویملی پارک. را سره اوسئ په حیات خان ورلډ کې. مونږ یو دکان ته روان یو، په لاره کې دا ویملی پارک راغی. دا یې پکې لیفټ رایټ لکه ښی او ګس په دې بوځو ادار صاحب که نه؟ هلته به تاو شو. ښه، نو وقارتل صاحب رانه اوده پاتې شو او ما وزار صاحب راووتو چې پیاده پیاده وګرځو انګلینډ وګورو. انګلینډ دا یې د دې طرف نه ویملی. دا د ویملی بل طرف دی، دا یې بل طرف دی. توتو پکې دی وړوکی. دې به ستا قاسم نه وي خوښ توتوګان خو لکه مونږ درته څه ښودل غواړو چې ویې ګورې. دلته یې خلک ډېر په شوق ساتي. ښکلي ځایونه پکې مزېدار دي. او دا پکې د ماشومانو دپاره وړوکی غونه کې د لوبو ځای دی ویملی کې. دا پکې د دې هغه خپل دا سټیډیم دی لکه چې که نه اظهار صاحب؟
بس ډېر غټ سټیډیم دی. سټیډیم یې غټ فوټبال پکې کېږي. دې کې فوټبال هم کېږي او دا پکې چې کله خلک راځي اوسېږي پکې لکه چې فوټبال وي نو ډېرو ملکونو نه خلک راځي دلته دا د اوسېدو دپاره اپارټمنټونه دي پکې مختلفې لارې دي دا د ویملی پارک بل طرف دی دا ریسټورنټ دی ته دا ګاډی غونه کې ښکاري که نه دې ته موبایل ریسټورنټ وایي بس چې ګڼه ګوره شي نو دا هر ځای ته ځي او بس برګرې او یو شی او بل شی او دا پکې خرڅېږي نو د حیات خان ورلډ درنو لیدونکو د ویملی ارینا د خوا او شا به تاسو خوښه شوي باوري نه زما خو خوښ شو دا طرفونه دا د تاسو ته ډالۍ وي او ګورو چې نور ښکلي ښکلي ځایونه تاسو ته راوړو دا په لندن کې ویملی پارک دی چې دلته د ماشومانو نه واله د مشرانو لویانو د هر ځای د خلک راځي او خوند کوي انشاءالله د بل یو ښه غوندې ځي د ولاګ پورې به درنه زه اجازه واخلم په دغه هیله چې زمونږ دغه وران وطن به جوړي او غمونه او دردونه د دې ولس هغه خفګانونه د خدای پاک راکم کړي په هر حال وطن آباد غواړو سوکالی غواړو پښتون وطن ته دعاګویو او زمونږ چې څومره هم دغه ښکلي ښکلي فکرونه زمونږ له منځه ځي او په هغوی پسې م زړه چوي نه وطن هیر دی نه ملګري هیر دی نه د فکر ملګري هیر دی بس یو څه وخت په سفر کې یو ژوند دې وي او تاسو به راته خوشحاله ښاد آباد